عبدالرحمن بابا فرمایي وی ورځ دې تیره په شومی کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه او وی په ازار د چا راضي مشه رحمانه که خلاصې په قیامت غواړې له عذابه او بل ځای فرمایي وی که یو ځله سر د خدای دپاره ټیټ کړي په قیامت به سر بلند شي په هر چا او د جاهل کسانو د ملګرتیا باره کې وی د جاهل تر همدمۍ به دا بهتر وي کله چا سره همدم وي اجدها او بل ځای فرمایي وی ښه خواړه چې یو یې خوري بل ورته ګوري خواړه نه دي هغه زهر دي ګویا او د انسان د ناشکرۍ باره کې وی که ماښام تر ستونه ښکته کړي حلوا سبا خواست کوي له خدایه د خوروا په هیڅ حال کې د قرار او صبر نشي لیونی کړي ډېر حرس ډېرې هوا او د بدعمله او لوفر زامنو باره کې وی که سل ځله زویه غوره وي له لوڼو صدقه شه ناقابله زوی له لوره او چې په ننګ او په ناموس تر لوڼو کم وي خدای دې مور کاندي په هسې زویه بوره او بل ځای فرمایي چې مرګ په سر پروت دی خو د چا په مړ کېدو باندې دنیا نو رانیږي وی ژوندي کاندي د دنیا کاروبارونه په مړو پرېوته د خاورو انبارونه او څوک سرتورخ په ابله خاورو لره درومي چا کاږه دي په سر ایښي دستارونه او بیا ورپسې فرمایي وی چې له مرګه بې پروایې په هر دم دغه هسې غم دې هیر دی په کم غم او نور همه واړه غمونه به دې هیر شي که یو ځل در باندې درشي دا ماتم او که دې ویره شي له ظلمه له ستمه ته هم مه کړه په هیچ چا باندې ستم او که امید لرې له رحمه له کرمه ته هم بویه په هر چا باندې کرم